بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی رب په نامه. ټولو قدرمنو کتونکو او اوریدونکو ته، څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک بیا موږ وروسته ګوري، ټولو ته ډیر زیات سلامونه او درناوی. ملګرو، نن به در سره په دغه موضوع خبرې کوم چې تاسو ته مې په کومنټ کې یا پاس په متن کې یا هغه موضوع مې هلته لیکلې ده. موضوع داسې ده چې رئیس الوزرا یو حکم یا یو نوی فرمان جاری کړی دی. فرمان متویل شو، حکم متویل شو، چې په هغې کې لیکلي دي چې که هر رئیس یا په لوړو پوستونو چې څوک کار کوي، که هغه په دوانو ژبو روانې خبرې ونه کړي، نو هغه د دندو نه ګوښه کړئ او په ځای باندې نور څوک ونیسئ. زه به در سره وروسته هغه فرمان یا حکم هم د رئیس الوزرا مولوي محمد حسن اخوند نشر کړم او زه په خپله تفسیر هم لرم. له ما سره اوسئ. کېدلی شي نن راسره وروسته په سټوډیو کې دغه هم راسره راشي، راسا صاحب هغه هم راځي. نو زه لومړی تاسو ته دغه د رئیس الوزرا دغه فرمان دا په سکرین باندې تاسو ته ښکاره کوم او هغه متن د ما سره لیکل شوی له خړ دی، لوستل کېږي ډېر په مشکله، خو زه به هم بیا تاسو ته ولولم. زه به کوشش پرې وکړم چې هغه ولولم، نو بیا به وروسته پسې خبرې کوم، ځکه چې اول باید دا ولولو. دا فرمان دی یا حکم دی، هر څه ورته ویلی شو، د افغانستان اسلامي امارات رئیس الوزرا، د افغانستان اسلامي امارات ټولو وزارتونو ته حکم. د اسلامي امارات د قانون له مخې ټول دولتي کارکوونکي مکلف دي چې د هیواد په رسمي ژبه روان وي. له همدې امله د اسلامي امارات ټول وزارتونه مکلف دي چې د قانون په رڼا کې د افغانستان د اسلامي امارات د ټولو ادارو رئیسان چې په پښتو ژبه خبرې نه کوي له دندو ګوښه کړي، او له دې حکم څخه هیڅ استثنا نشته، حتی د اسلامي امارات د مجاهدینو لپاره هم. نو ملګرو، دغه متن مې اول تاسو ته ولوستو، زه پرې اوس خپلې خبرې کوم. دا یو څو ورځو راهیسې په خپله که تاسو ګورئ په سوشل میډیا یا په رسنو باندې هم په دې باندې ډېر بحث روان دی، خاص کر هغه زموږ دري ژبې ورونه چې دي، هغوی په دې باندې ډېر شور ماشور جوړ کړی دی او هغوی همیشه دا کار کړی دی، ځکه هغوی سره تل د ایران میډیا چې ده هغه په لاس کې، هغه ایران چې دی هغه خو یو دولت دی، هغه ډېرې پیسې هم دې ته ورکوي او د دې لپاره ډېر تبلیغات کوي. حتی دا ډېر صحیح دی چې دا کوم فرمان جاری کړی یا کوم حکم جاری کړی، دا ډېر صحیح دی، ځکه دا یو مناسب دی، ځکه هر هغه څوک چې په افغانستان کې ژوند کوي باید په دوانو رسمي ژبو پوه شي. که موږ وګورو پښتانه همیشه چې په هر پوسټ باندې کار کوي، اته خپله ژبه پرېږدي په هماغه دري باندې لګوي، مګر هېڅکله یو دري ژبې یا دغه نور ژبې چې په ترکي ژبې دي یا ازبکي ژبې دي یا هزارګي خبرې کوي یا په نورو ژبو خبرې کوي، هغوی هېڅکله دا ځان ته دا تکلیف نه ورکوي یا ځان نه په زحمت کوي چې په پښتو ژبه یا خبرې وکړي یا په پښتو ژبه باندې دغه وکړي، کوم حکم صادر کړي یا کوم فرمان ولیکي. حتی دا چې کوم فرمان که په پښتو راشي د هغوی سره ډېره بده وضع کوي. که لکه زه خو د ډېرو په لیکلو کې مې ډېر لوستلي دي، چاته کابل پوهنتون ته چې ځینې شاګردان راځي، که بیا هغه کوم استاد سره په پښتو ژبه خبرې کوي، هغه ورته وایي چې مسلماني ګپ بزن، لکه دا پښتو چې اسلامي ژبه نه وي یا پښتانه مسلمانان نه وي، نو که چېرته ته د قرآن ژبه یا دی نه خو عربي ده، خو بهترین نه ده، او نه فارسي ژبه دا د خپله اسلامي ژبه ده یا د قرآن ژبه ده، نو ته څنګه بیا چې که یو څوک په پښتو خبرې کوي ته ورته بیا وایې د خپل تعصب په دغه باندې چې مسلماني ګپ بزن. نو دا هغه ورور وایي چې موضوع څه ده. نصیر خان افغان وروره، موضوع داسې ده چې رئیس الوزرا د طالبانو یا د افغانستان د حکومت الحاج محمد حسن اخوند یو حکم جاری کړی دی، که چېرته هغه رئیسان یا لوړ پوستونه چې څوک کار کوي په افغانستان کې په پښتو او دري ژبو روانې خبرې ونه کړي، نو هغه د دندو نه ګوښه کوي او د هغې په ځای باندې به نور رئیسان راولي. حتی دې پورې ویلي که هغه که طالب کې هم دا ځینې کسان وي چې په دوانو ژبه نه پوهېږي، موږ یې باید د دندو نه ګوښه کړو. خو موضوع پاس ما کومنټ کې مې لیکلې، پاس هم شاید یې ولولئ، هغه زما تسلسل د دغه بیا خرابېږي. نو ما خبره په دا کوله چې دوی چې لکه چې یا کوم فرمان یا کوم عریضه کوم پښتون په پښتو ولیکي او هغه رئیس ته ولیکي،
نو هغه به هم دا خبره کوي چې په مسلمانی غبزن یا مسلمانی خبرې وکړه یا مسلمانی جبه باندې ولیکه نو هغه تزمنګ دا یو دا کله ځل شان تکرار هم شي خو دغه نه پښتو د قران جبه ده او نه دری د قران جبه ده نو ته به څنګه جرأت کې چې یو بل مسلمان ورته دی چې ته په مسلمانی خبرې وکړه ولې هغه چې دا کومه جبه وای دا د پښتنو جبن د پښتنو ولې مسلمانان نه دي خدا د دوی دغه د تعصب دی چې همیشه د پښتنو سره کړی د پښتو جبه سره کړی دی نو چې دغه فرمان رئیس الوزرا محمد حسن اخوند دغه کله دی جاری کړی دی یا دغه حکم صادر کړی دی نو دوی باندې هم ډیر زیات دغه کم تعصب والا چې دي ستمن چې ځان ته وي دوی په ډیر زیات پرسنو کې په ډیر غلمغالو کا واغې دا اته دا فرمان غلط نشر کو ځکه دي کې خو لیکلي چې په دوانو ژبو کې نه پیږي هغه وایي چې فارسی ژبه یا دری ژبه واړي د افغانستان نور کوي نه هیڅ کله پښتنو دا کار نه دی کړی پښتنو همیشه نورو اقلیتونو ته مخ ور کړی دا ژبو ته مخ ور کړی مګر خپل دغه دری ژبې چې دي د نور اقلیتونو حق هم خورل دي ځکه ازبک ترکمن دغه نور قومونه چې دي هزاره دای ټول مجبور کړی دي چې فارسی ژبه ته راوړي یا دری ژبه ته راوړي او به چغم دوی وای امدا جبم د دوی چلیږي به چغي او ناریم دا وای چې په دری ژبه سره ظلم کیږي یا ته دا چې ظلم د پښتو ژبه سره شوی دی ظلم د ازبکی ترکمنی دغه نور ژبه سره کیږي او څوک سره کوي امدا د دری ژبه د ورونه سره کوي تاسو د تعصب نه کار مخلي څنګه چې تاسو خپل ژبه ګرانه ده او قدرمنه ده د سهار قوم ته خپل ژبه ګرانه ده او هغه ورته قدرمنه ده نو که تاسو چې خپل ژبه ته واقعا احترام لرئ د بل ژبه احترام وکړئ تاسو په افغانستان کې اوسېږئ یو هم دا زحمت نه دی سره په هغه مخکې ورځو کې جلال چې هغه یو تعصب دغه د پانتون استاد شو هغه هم دا لګوي چې دفترونو د چې کله څوک ورشي لکه تاسو ځنې خلک پښتو وایي نو خلک نه پیږي ولې نه پیږي ته په نورو ژبو نورې ژبې زکه انګلیسي زکه یا انګریزي وته څوک کار څه وته هغه زکه اردو ژبه زکه هندي ژبه زکه اردو هندي یو د خزدای زکه د نورو روسي زکه مګر به چې پښتو راشي چې ستاسو د هیواد ژبه دغه ته به املا ماتي او که به څوک د پښتو ژبه په د پرمختګ لپاره خبره کوي به دغه سره مستا دغه راځي تضاد ور سره راځي به ورته چې مسلمانۍ کې بزن نو دا ښه نه دی د تعصب نه کار ماخلي لکه څنګه چې موږ پښتانه تاسو د ژبې احترام کوو او ټول پښتانه دریز دکې تاسو پښتو زده کوي او په اتفاق او اتحاد سره په دغه ملک کې یا په دغه هیواد کې اوسېږي لکه څنګه چې د خپل ژبې قدر کوي تاسو د نورو پښتو ژبې قدر کوي دغه سرشانته د چې د نور قومونه دي دغه ژبه ته په احترام باندې ګوري کوشش مکوئ چې نورې ژبې ختمې کړئ او ټول تاسو په دری ژبه باندې خبرې شروع کړئ او د خپل ژبې نتیج دا کار نه دی ځکه د هر قوم چې دی هغه په خپل ژبه باندې دغه ښکار کیږي دا ژوندې ده نو چې د ژبه واخلي هغه قوم په خپل باندې ورکیږي ما سره په سټوډیو کې روسته راساس به مرضی ان شاء الله تعالی هغه به هم خپل نظر تاسو سره وړاندې کوي خالد به ځنې سرګندونې راغلي ما ماغه ته صبر کوو نو ځکه لغلی شولم نو ان شاء الله تعالی ځنې مرګري وایي چې ما ته دغه وکړي دا غواړي خبرې وکړي نو وروره د شله موضوع خپل تاسو انتخاب کړئ ورځم انتخاب کړئ ما ته میسج وکړئ چې هر یو غواړي چې په راتلونکي پروګرامونو کې به موږ سره ګډون وکړي برخه را سره واخلئ تاسو د سره اسان نشم راغستلی نو ځکه که تاسو غواړئ چې هر یو څوک غواړي ځکه د کې څه مشکل نشته دی زه به دلته اوس د خپل واتس اپ نمبر به تاسو ته ولیکم دا پروګرام خلاصېدلو کې همدلته به پرېږدم که هر یو غواړي په راتلونکي کې کولی شي زه به واتس اپ نمبر پرېږدم تاسو یې ما ته په واتس اپ باندې میسج وکړئ یا یې راته په مسنجر کې هم کوئ وغواړئ موضوع خپله تاسو وټاکئ ورځ هم وټاکئ وخت هم وټاکئ چې په هر وخت کې راتلئ زه به هم راواخلم بس بیا به ما سره پروګرام وکړئ داسې راسن زه دغه نه څوک نه راجوږم نه چاته تلیفون کوم او نه تلیفون کېږي راسن دلته خو تلیفون نشته تلیفون نه کېږي خو داسې څوک زه راجوږم هم نه نو که د مخکې نه تاسو ما سره لکه دغه وکړئ چې په کوم ورځ تاسو راځئ موضوع خپله وټاکئ بس انشاءالله تعالی ولې نه ځکه دا خو هر یو
کولای شي ما سره په پروګرام کې ګډون وکړي یا را سره برخه واخلي. ستاسو څخه ونه نړیمنه زه به د راسا صاحب وخت ورکړم نو بیا دا پروګرام چې دی به تاسو ځینې څرګندونې ولولم بیا به پروګرام ختم کوو. راسا صاحب ته زه اوس وخت ورکوم چې هغه راشي او خپل نظر د تاسو سره شریک کړي. السلام علیکم راسا صاحب. وعلیکم السلام زمانی صاحب، تاسو ته سلامونه او درنو دوستانو ته سلامونه. نو تاسو خو ماشاءالله هر ورځ راځي پروګرامونه کوي او هغه خپل د خبره مسؤلیت ادا کوي. کور مو ودان ډیر زحمت وباسي، دا اسانه کار نه دی. یعنی همیشه تاسو موضوعات پیدا کوي، هغه سیاسي دغه پلټون ور باندې کوي او هغه خلکو ته واقعیتونه وایي. نو تاسو د کور ودان نو زمانی صاحب دې خبرې ته چې خبره د مورنۍ ژبې او د ځکه هر انسان تعالی دغه ورکړی دی چې اختیار یې ورته ورکړی دی چې هغه یوه ژبه ولري، هغه د مورنۍ ژبې چې هغه د الهام او تفهیم ژبه یې ورباندې خبرې وکړي چې په هغې کې کلتور، عنعنات هر څه پکې رانغښتي دي. نو د ژبې ساتل دا زمونږ د ټولو پښتنو وظیفه ده او خصوصا د نوي نسل دغه نوي ځوانان چې دي اوس ماشاءالله اکثریت یې دغه د میډیا د لارې هغه په واقعیتونو باندې هغه تاریخ اساس غږ دې بند کیږي، اواز دې بیخي مطلق بند شو، اواز دې نه راځي. خاصه به د چلو کوم چې راسا صاحب اواز نه راځي که زما اواز تاوري زما غږ چیرته اوري نو دغه وکړه د سر نه به انلاین شه بیا راشه زه به دغه ته پرې خبرې وکم ځکه د دې غږ نه راځي به د مرګرو کومنټونه لولم ته به تراش امرګرو د راسا صاحب دغه د نت ستونزې کله کله هغه اوس به هم و ان شاء الله تعالی که چیرته دوباره راغی به خبرې وکړي ځکه اواز تاسو نو شو اورېدل بندو یا نت خراب یا څه مسله پکې و نو زه به د اساسي کمیټونه راوخلم اول به د اسلام هر زدران ورور سلام را لګلې نړۍ من ورور وعلیکم السلام هدایت الله ورور هم سلام را لګلې د قرباني ویلې د نړۍ من ژوندې اوسه ریاض ورور هم دغه شان سلامونه را لګلې دي او دا سید ورور هم سلام را لګلې نړۍ مننه خاطی ته ورور مخ ته نصیر خان افغان ورور ماته موضوع لیکلی ده خاطی ورور لیکلی دي چې دغه د بنین د خیسته د ماته نه راکې ولې نو راده شل چې دغه د زه بیا کله در سره خبرې وکړم به سره خبرې وکړو بس مننه نه د دومره خو نوم دی ولې نه دغه به ته درولېږم فرق نه کوي هغه دومره مشکل کار نه بل بدل درولېږم نو بس ژوندې اوس ورسره دا به تر اساس را واخلم دا به د ځنې سرګندونې روسه ولولو اساس په اساس ټلیفون کې ولا کله کله دغه به आवाज هم بنشي خبرم د سینمای کې پاتې شي ونه خطو کلک نو زه تاسو دا مشکل به حل کوم دي نږدې وختونو کې نو اصل خبره په دې کې زماني صاحب چې ټول ځوانان مسؤلیت لري چې خپل ژبې ته کار وکړي خپل ژبې ته خدمت وکړي خپل ژبه نورم بډایه کړي او ژبه یوازې په خبرو نه بډایه کېږي چې زه پاتېږم خبرې وکړم یا تاسې خبرې وکړي او بل څوک خبرې وکړي یا د احساساتو نه کار واخلي ژبه چې تقویه کېږي هغې ته ادب ادبیات فرهنګ او دغه ټول مسایل پکې مجموع کې دغه باید پکې دغه دي چې هغه ژبه یعنی دغه مسایل چې ژبې ته رشد ورکوي ژبې یعنی نورم ژوندی ساتي د کلتور ژوندی ساتي عنعنات ژوندي ساتي تاریخ ژوندي ساتي نو دا زموږ د ټولو ځوانانو وظیفه ده او بل دغه په سیاسي برخه کې زماني صاحب زه دا خبره کوم چې موږ په افغانستان کې دوه رسمي ژبې لرو چې یوه پښتو ژبه ده او بل رسمي ده چې اکثریت خلکو ته فارسي هم وایي خو ولې زمونږ په قانون کې دغه دوه ژبې د پخوانه رسمي ژبې پاتې شوي دي چې یوه پښتو ده او بله دري ده نو دا د هغه افغانان چې هغه چې که ځان ته افغانان وایي او که هر څوک ځان ته څوک وایي هغه څوک چې د افغانستان په جغرافیه کې اوسېږي او د دغه جغرافیې د چتر لاندې ژوند کوي نو هغه مجبور مکلف دی چې دغه د حکومت یا د دولت یا دغه دوه رسمي ژبې دی باید دواړه یعنی ورباندې خبرې مو کړې شي او لوستل یې مو کړې شي
نو دا ډېر ښه اقدام دی. دا د تعصب خبره نه ده. هر څوک دا حق لري چې خپل ژبې، خپل کلتور، خپل عنعناتو ته خدمت وکړي او دا یې طبیعي حق دی. دا حق ته الله تعالی ورکړی دی، همداسې زېږېدل شوی دی. نو دا زمونږ دې کې د تعصب هېڅ خبره نشته دی. او دا زمونږ افغانان، بعضې افغانان بدبختانه چې په هماغه افغانستان کې اوسېږي او په 3-4 ژبې نورې زده کوي، کورسونه نیسي، هلته پیسې ورباندې ورکوي، یو تعداد ځي خارج ته ورپسې چې دغه ژبې زده کړي. او ولې دومره نه کوي چې دا د وطن خپله رسمي ملي ژبه ورباندې د اقل یو څو خبرې ورباندې وکړي. اکثریت د دغه یو تعداد دوستان چې راځي په میډیا کې چې ځان ته سیاستمداران هم وایي، ځان ته پوهان هم وایي، دانشمندان هم ځان ته وایي، یا ځان ته د علم خاوندان هم وایي، ولې هغه به چې به خبرې کوي د دولت یا د حکومت یا دغه د ملک په رسمي ژبه دوه خبرې نشي کولی. نو دا ډېره د تعصب خبره ده. دا ډېره زیاته دغه خبره ده چې داسې باید ونه شي. صحیح ده. دا ضرور نه ده چې موږ په چا باندې جبري ویو چې ته دا کار باید وکړې، خو ولې دغه قانون دی، دغه حق دی، دغه باید ټول مراعات کړي. دغه وطن کې چې څوک اوسېږي دواړو ژبو باندې مکمل خبرې وکړي. بالکل راسا صاحب، اصل مسله داسې ده که یوه ژبه چېرته واقعا پښتانه غواړي چې دا رسمیت پیدا کړي یا دا نور قومونه یې زده کړي، دا باید لکه څنګه چې دغه رئیس الوزرا دغه کوم فرمان یا صادر کړی دی یا یې جاري کړی دی، د دې مطابق باید عمل وشي. که چېرته د دې مطابق عمل وشي او هر رئیس په دې پوه شي چې که رښتیا زه په پښتو ژبه پوه نه شم، نو ما د دندې نه ګوښه کوي، نو ځکه هر سړي ته خپل اقتصاد مهم دی، نو هغه مجبوره کېږي چې پښتو ژبه به زده کوي. خو دلته په دې ټول د تاریخ یا په اوږدو کې هر مشر او هر چا چې حکومت کړی دی په دولت کې راغلي که پښتانه دي، خو هم پښتو ژبې ته کار نه دی کړی. لکه دوی خپل هم حتی خپله ژبه پرې اخیستلې ده، په کورنۍ سره هم په فارسي خبرې کړي دي، خپله ژبه یې کړې ده، کورنۍ هم خپله ټوله فارسي باندې کړې ده. نو دوی ښه کار نه دی کړی، دوی د خپلې ژبې سره خیانت کړی دی. دا څه چې اوسه پورې تېر شوي هم دي. نو اوس که چېرته دغه د فرمان مطابق کار وشي، خپله دا ټول مجبوره کېږي پښتو به زده کوي. خو که چېرته په یو دري ژبې په دې پوهېږي چې زه لکه پښتون هم راځي زما په ژبه به په دفتر کې خبرې کوي، ټول فرمانونه هر څه په دري کې لیکلی کېږي، د دفتر ټوله ژبه دري ده، یو ازبک هم مجبور دی، ترکمن هم مجبوره دی، نو هغه هېڅکله نه مجبوره کېږي، هغه ترکمن او ازبک هم نه مجبوره کېږي. دې په خاطر هغه بیا پښتو نه زده کوي، که یې زده کوي صرف هماغه دري به یې زده کوي، ځکه هلته د اقتصاد د دري ژبې پورې تړلی دی. ما په دې باندې مخکې یوه مکمله یو مضمون پرې لیکلی و، ډېر اوږد مضمون، 2 صفحو کې، او ما په دې باندې دا لیکلي و چې ته یوه ژبه د ضرورت ژبه نه کړې، هغه هېڅ وخت کې نه رسمي کېږي، او د ضرورت ژبه هغه وخت کې یوه ژبه د ضرورت ژبه کېږي چې هغه د دفتر ژبه شي، ځکه هلته بیا هغه ټولې لیکنې چې دي که پرایویټ یا شخصي لیکنې مې یا شخصي کمپنۍ هغه بیا مجبوره دي چې په هغه ژبه باندې عریضې ولیکي او دغه ته ولیکي حکومتونو ته چې کومه ژبه په دفتر کې کارول کېږي. نو چې دلته به کله دفتر ته کوم لیکنه یا کله به یو پښتون یو دفتر کې پښتو خبرې وکړي، وایي مسلماني ګپ بزن، لکه دوی ته د پښتو ژبه کفري ژبه ښکاره کېدله، یوازې فارسي ورته اسلامي ښکاره کېدله. هغه دا چې دا دواړه د قرآن ژبې نه دي، که د په هغه لحاظ راواړی صرف یوازې بیا عربي ژبه چې ده هغه اسلامي ژبه ده، لکه د قرآن ژبه ده. نور خو لکه د پښتو او د دري په منځ کې هېڅ فرق نشته دی. اوس خو ماشاءالله پښتنو لیکوالانو په خپله شخصي توګه، لیکوالانو شاعرانو، دوی په هره برخه کې ډېر زیات کتابونه هم ولیکل، پښتو ژبې ته خپله کار وکړو. دولتونو دغه ته هېڅ کار نه دی کړی، هېڅ وخت کې دولت کوشش نه دی کړی چې پښتو ژبه ترقي وکړي. لکه دوی کولی شو چې ډېرې رسنۍ په پښتو کلی وي، د دولت د خوا نه پخوا به ټولې رسنۍ چې وي اکثره به دولتي وي. په هغه وخت کې هم دې دا کار ونه کړ، که چې په هغه وخت کې هغه رسنۍ په پښتو وي، نو خلک به مجبوره وي چې ژورنالستان او دا ټول به په پښتو باندې به لیکنې هم کولې او خلکو به لوستل هم په پښتو باندې. خو په هغه وخت کې خپله پښتنو هم په دري ژبه لیکل کول یا په فارسي باندې، او هغوی خو کول. نو دې په خاطر باندې هغوی هېڅ وخت کې دا ضرورت احساس نه کړو چې پښتو یې زده کړي. اوس که چېرته واقعا هېڅ غرض یې ورسره نه لري چې هر رئیس او په لوړو پوستونو یا که په ورکوټو څوک کار کوي، په مدیران وي، که هر څوک دا کار کوي او په دواړو ژبو پوه نه شي، باید د دندو یې ګوښه کړي. دا ډېر ښه دی. دا یو کار د طالبانو چې لکه زما پې ډېر خوښ شو، هغه صرف همدا کار و چې دا فرمان یې جاري کړو، که په پښتو ژبه څوک روانې خبرې نه شي کولی، حتی که طالب یې دا باید دغه شي، دا د دندو ګوښه شي. بالکل دا ورسره زما خوښېږي، ځکه دا کوم تعصب نه دی، ځکه باید په دواړو ژبو باندې پېښ شي.
لوی کار کړی دی او دا کار ولا منګه دغه کو ستاینه ولا کو خو د طالبانو دا کار بد ځکه دا غوي چې هر اوس دغه راځي لوړپوړي چارواکي نو هغه په رسنو کې اکثره فارسی خبرې کوي په فارسی رسنو کې یا په دری رسنو کې هلته باید دوی پښتو وایي ځکه چې خپل د هر ریاست د پاره د هر وزارت د پاره خپل د دری ژبې ویان لري هغه په دری خبرې کوي نو به دا ضرور دی چې پښتوني په خپل پښتو ژبه باندې وکړي زه به یو څو کومنټ نور مولم به پروګرام ختم کو به تا د سلنه باندې تفسیر کوله به وکي ډېر خبرې به کې به نه کو چې به دغه کیږي د شهباز ورور یو دغه لګل دی شهباز خان شاهین رور د لیکلي دي زماني سي ماته په میسنجر کې خپل واتس اپ نمبر راولې غزه به تاسو سره ډېر معلومات شریکوم زبا تاسو ډېر شکرګزار یم نړۍ من وروره دا خو ډېره خبره ده ان شاء الله تعالی زبا تا خپل بلکې ته به د اخره کې زبا چې څنګه پروګرام خلاص شو زبا خپل واتس اپ نمبر تاسو ته پرېږدم دا یو په کار هغه به واخلې به دا هدایت الله ورور کمنټ کړی دی قربان شم ګران مشر سور سلام ژوند نړۍ مننه وروره بس زمونږ د خوانم سلامونه قبول کا الله دې ژوندی لره هدایت الله خان وروره نړۍ مننه خادي ورور دا لیکلي دي چې د چاته نه پروګرام چلاوي نعمت الله وروره ته لیکلي دي وروره زه بدبختانه چې لکه خپل وطن نه لري یو د هېواد نه بهر یو دلته زه په ډنمارک کې ژوند کوم دا مې تاسو ته ویل بس که دا بل ورور چې راته دغه کړی دی د لیکلي زماني صاحب ژوندی اوسې لوی افغانستان په هیله او امید ژوندي یو ستا دا خوږې خبرې مې ډېرې خوښېږي نړۍ مننه عبدالوهاب محمدي ورور الله دې ژوندی لره ژوندی اوسې خادي کې د ورور مصطفی ورور سلام را لګلې وزیري صاحب او د طلحه ورور لیکلي دي وایي فارسیبان غواړي چې پښتو ختم شي او ځنې پکې ډېر زیات داسې غواړي او حقیقت هم دا دی ځکه هغوی پښتو ژبه نشي زغملی او دا ښه کار نه دی ځکه باید څنګه چې موږ د هغوی ژبه زغمو داسې باید هغوی زموږ ژبه وزغمي نو دې سره به په قومونو کې اتفاق او یووالی پیدا کیږي دا بل ورور چې لیکلي سلام ګران وروره ښایسته سړی ښایسته خبرې کوي مننه ژوندی اوسې نړۍ مننه سبحان ارماني وروره نړۍ مننه او دا سحر سبا لیکلي و ډېره ښه پرېکړه کړې ده دغه پرېکړې زما دومره خوښه شوله ځکه ما چې دا کله ولیدله ما دې خاطر پرنټ هم کړه ما به تاسو سره هم شریک ما او دلته مې تاسو ته ښکاره هم کړله نو زه خپله هم ډېر زیات خوشحاله وم نو دا ډېره ښه پرېکړه ده الله دې ورته اجر ورکړي اصله پښتو ده بالکل د بل ورور لیکلي دي دا او دا د پښتو ژبه د افغانستان ملي او رسمي ژبه د افغانستان د پښتو لوی کور دی تل دی وي پښتون تل دی وي افغانستان موږ په ویاړو نړۍ مننه ورور جانه نړۍ مننه دې ورور هم لیکلي دي واتس اپ نمبر ورور دا به درکړم هدایت الله ورور دا دوزري دا پښتنه لیکلي نو بس دا شهباز خان شاهین ورور یو ورور دا اوږده کومنټونه دا ډېر زبردست کومنټونه خو زما په سکرین باندې ښکاره کړل به نورونه به راتلونکي کې په خپله ولولي نو ما تیار په سکرین ښکاره کړی دی بس لوستل بیا راته لږ مشکل ځکه لږ واړه ښکاره کېږي کومنټ هم اوږد دی خدي ورور هم دا یوسفزی ورور دی نړۍ مننه ځکه دې لیکلي دي چې پښتون قوم ډېر په تیزۍ سره په ورکېدو او ختمېدو دی ځکه خپل قوم تاریخ او خصوصا پښتو ژبې ته ارزښت نه ورکوي که پښتو مړه شوه نو پښتون هم مړ دی نړۍ مننه ورور دا ستا نظر بالکل همدا نظر موږ د ټولو نظر دی ځکه موږ کله کله بیا هغه سرایکي بیل چې دی چې هلته د پښتنو په حکمرانۍ کې یا په حکومتونو کې د احمدشاه بابا د هغې نه مخکې د لودیانو د غوریانو د سوریانو په وخت کې ډېر پښتانه تلي ول ته اوسېدل دغه سرایکي بیل کې هغه پښتنو چې دی هغه خپله ژبه پرېښودله او سرایکي ژبې شوي دي نو ځان ته سرایکي پټان وایي نو ځکه هغه خپله ژبه یې د لاسه ورکړله ګوس هر څومره پټان چې دغه شي سړی پرې نه پوهېږي دا اوس کوم قوم دی داسې ډېر ګنډپور دي او قصوري دي او دا خلک چې دي دا په پنجاب دغه منطقو کې اوسېږي موږ تر څو پورې چې قصوري ولیکي اول چې هغه موږ نه پېژندل چې اوس پېښ شو چې قصوري خو خپله پښتون قوم دی بیا موږ پېښ شو دا سړی پښتون دی خو په پښتو ټکي نه پوهېږي همداسې نور هم ډېر دي روهیله پښتانه هم طرفون د پنجاب طرفون ته اوسېږي د هند په ځینې خاوره کې پښتانه اوسېږي خو خپلې ژبې پرې غوښتلې دي نو زه نور پروګرام نه اوږدوم ان شاء الله تعالی د الله په اماني به درنه واخلم راسه صاحب تاسو ورته نه غواړئ که بیا هم ډېر لنډ بیا ویې وایي ځکه چې پروګرام 30 دقیقو زیات شو بلکې 40 دقیقې او درې څلور خبرې کومه
دا د طالبانو دا کار زم ستایم ډېر ښه کار کړی دی ډېر په ځای کار کړی دی او کاش دا کار مخکې شوی وي بل یو بل ما طالبانو نه چې دا ورته ورسېږي ځکه چې افغانستان خپل فرهنګ لري زماني سیب خپل کلتور لري خپل عنعنات لري خپل هغه رواج لري خپل بعضي تاریخي نمونه لري او هغه خپل هغه د ژبې په دغه کې چې بعضي مسایل دي خپل نمونه لري لکه نظامی نمونه شلو او دا اوس زه چې ګورم طالبانو یو تعداد داسې دغه جوړ کړي دي دغه ته په عربي ژبه تغییر ورکړي صحیح ده موږ د عربي ژبې احترام لري ولې خو موږ خپل ژبه لرو خپل فرهنګ لرو خپل شاعر لرو خپل لیکوال لرو خپل یو لار لرو خپل نو دغه مسایلو ته باید طالبان متوجه شي او دغه بعضو مسایلو نه باید ډډه وکړي نو زه نور چینل بس مننه ته ښه شپه او ښه وخت سمه ده اواز بند کیږي راساس الله دې خوشاله لاره او روغ جوړ وسه ان شاء الله تعالی پر راتلونکي پروګرامونو کې به برخه اخلي او دغه ټلیفون به ان شاء الله تعالی جوړه نو تر بیا مو په لوی الله جل جلاله سپارم خوشاله آباد او سوکاله وسه تر بیا د الله جل جلاله په امان ژوندۍ وسه